زر لاړ شئ او پیدا یې کړئ. چا دا جرأت کړی چې داسې یو بد عمل ترسره کړي؟ غواړم پوه شم په دې کار کې څوک لاس لري. معلوم یې کړئ چې ژوند یې ورته حرام کړم. په سترګو زما سلطانه. نامک پاچا، په دې موضوع کې ته پخپله مسؤل یې. که کومې پایلې ته ونه رسېدم نو تا نه حساب په دواړو سترګو زما سلطانه. وزیر صاحب، کوم سوداګرین چې په کښتۍ کې له سوالیا نه راغلي دي ورته ووایي چې مسیر استانبول ته تغییر کړي. په سترګو زما سلطانه. خو تر څو چې هغه کښتۍ دلته رارسېږي ډېر به ناوخته وي. ټولې نانوایانې تړل شوي دي او خلک هم ډېر وږي شوي دي. ښاغلی ظاهره، د ماڼۍ په ګودام کې څومره حبوبات او غنم شتون لري؟ زما سلطانه، زموږ په ماڼۍ کې 2500 سرتیري دنده ترسره کوي. ښاغلی ظاهره، سمه چې درنه پوښتنه وکړه دا ما ځواب راکړه. زما سلطانه، د ماڼۍ په ګودامونو کې تل د 6 میاشتو لپاره خوراکي مواد شتون لري. ډېر ښه، تر ماښامه باید ټول وویشل شي. سلطانه، په داسې یو حالت کې د ماڼۍ خلک څه وخوري؟ تاسې ولې د هغوی په اړه اندېښنه کوئ ښاغلی خالده؟ سلطانه، د دې لپاره مې وویل چې کیدای شي د یو لوی پایتخت ستونزه حل نشي کړی. کیدای شي حل یې کړي، خو د ماڼۍ مواد بسنه نه کوي. د حکومت خلک، د حکومتي منصوبینې کورنۍ او حتی میرمن اسما هم او ټول خلک چې دلته ژوند کوي له ماڼۍ نه چې څومره خوراکي مواد یې وړي دي ټول راټولوئ او نن شپه د استانبول نانوایانو کې وویشئ. سلطانه، آیا دا کار تر دې حده پورې اړین دی؟ د حکومت ټول چارواکي ویده وو او داسې کسانه پیدا شوي دي چې د بېوزله خلکو روزي پرې قطع کړې ده او ته راته وایې چې دومره اړینه ده. تاسو رښتیا وایئ، په حقه یاستئ. دا زما امر دی، پرته له کومې کمبودۍ نه باید ترسره شي. ډېر مهربانه پاچا، د دې لپاره چې د خپلو خلکو سره مرسته وکړي، غنم او څومره اوړه چې په ماڼۍ کې او په ګودامونو کې ورسره وو هغه ویشي، او کومو خاینینو چې غوښتي د خلکو د ژوند سره لوبې وکړي ډېر ژر به پیدا شي، او دا چې د نورو لپاره عبرت وي ډېر ژر به د ماڼۍ دروازې مخې ته ودار وځړول شي. شو کړای چې په دې اړه فکر وکړو. دا چې د ماڼۍ ګودام پرانیزي او خلکو ته مواد توزیع کړي، دا موضوع یوازې د محمود په ذهن کې راتلی شي. د دې لپاره چې خلک لاریون ونه کړي او سرکشي ته مخ نه کړي، د خپلو ګودامونو مواد یې په خپلو لاسونو توزیع کړل. تاسو بې ځایه اندېښنه کوئ زما غلی. هغه مواد چې د ماڼۍ له ګودامونو نه راټول شوي دي په یو لوی پایتخت کې به یوازې څو ورځې دوام وکړي. البته څو ورځې وروسته هغه هم خلاصیږي. هغه وخت به بیا څه وکړي؟ څنګه به دغو خلکو مخه ونیسي چې د لوږې له امله یې لاریون کړی؟ د مصر له کاروان نه خبر لري، حرکت یې کړی او که نه؟ زما غلی، دا خلک ډېر بې حوصله دي. څو اونۍ وخت نیسي تر څو هغه کاروانونه ورسیږي. موږ بیا هم باید خپل تدابیر ونیسو. له دې نه چې یو لوړ مقام ته نومانده یم نو حق نه لرم چې غلطي وکړم. ته به تر ټولو یوه ښه حکمرانه ثابته شي اسمه، په دې کې زه هېڅ شک نه لرم. زما غلی، دا د چا پیغام دی اسمه؟ ډېره اړینه نه ده مور جانې، اندېښنه مه کوه.
سلام علیکم ښاغلیه. وعلیکم السلام موسی آغا، په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ. غواړم پوه شم چې اوړه او غنم چا پیرلی دي. ووایه په اړه یې په څه پوهېږي؟ دا نو څه رقم سوال دی موسی آغا؟ یعنې چې دا ټول سلطان نه دی اخیستي؟ ښه هغه کسان څوک ول؟ هغوی پیژنې؟ که یې وپېژنم بیا درته وایم. داسې کسان و چې هېڅکله مو نه ولیدلی. تا هېڅ شک پرې ونه کړه؟ تا ترې پوښتنه ونه کړه چې په دومره وړو او غنمو باندې څه کوي؟ ښاغلیه همدا چې وایي د سلطان امر دی روانې اوبه درې کیلو که چې ماڼۍ ته یې اخلي. خو وروسته خبر شوم چې دوکانو کې چې څومره اوړه او غنم دي ټولې اخیستي دي. وروسته له دې ډېر پام کوه. نه وروره، فقط چې کوم راز وي هېڅوک خبر نه دي. یو څوک پیدا نه شو چې راشي او وایي چې څوک راغی او دا ټول غوړی کېدای شي د چا پام نه وي شوی. صبر وکړه ښاغلیه، ستاسو زه په یاد نه یم، ما په تاسو خجورې پلورلې وې د سلطان سره چې راغلي وای. هو په یاد مې شوه. ووایه دلته څه کوئ؟ کله مو چې هغه وړه خرڅوونکي سره خبرې کولې پام مې شو کوم څوک چې تاسو لټوي یوې ما لیدلی دی. رښتیا وایې؟ ښه نو ووایه که نه. په غربي هیوادونو کې د ژوند کولو سره فکر کوم چې زموږ عادتونه هیر کړي دي. نمک پاشا ډېره مننه ښاغلیه. کوم څوک چې ما لیدلی دی تقریبا ستاسو په اندازه ونه یې به په یاد نه دی. هلو زر کوه یوه پښه یې ګوډه وه، داسې په لاره ته داسې. په نوم یې پوه شوې چې څه دی؟ نه نوم یې ورته ونه ولیده، خو د لاس په دې برخه کې یوه عجیبه غوندې ټاپه وه، څه وه داسې یوه کړۍ چې خلک پکې تار اچوي. چنګک؟ هو هماغه شان. ډېر ښه. ستا معلومات کېدای شي له موږ سره مرسته وکړي. زه پوهېږم چې دا ټاپې او خلکوبي د چا خوښېږي. او بله دا چې یوه پښه یې هم ګوډه وه، دا سړی باید زر تر زره پیدا کړو. آفرین دې په تا وي. سلطان ته مې سلامونه ورسوئ. امر مو په ځای کېږي. ښاغلی فتح، سلطان د ماڼۍ وړو نانبایانو ته توضیح کړي دي. ډېری خلک په دې اړه خبرې کوي. واده نه اورېدل څنګه؟ اورېدلې مې دي خو اندېښنه نه لرم. پوهېږم چې هغه مواد په 2 ورځو کې خلاصېږي. نو بیا داسې خبره ده؟ همداسې ده. وګوره که نه ټول خلک د نانوایانو خواته منډې وهي. وبه ګورې تر څو ورځو وروسته به وچه ډوډۍ پرېږده، ان د جوارو ډوډۍ به هم پیدا نه شي. ډېر ښه. رښتیا ښاغلیه، زه وایم چې همدا اوس د خلکو پام نشته. له ګودامه به 2 بوجۍ اوړه جلا کړو. څه وایې؟ بیا به یې په بازار کې خرڅ کړو، ډېرې پیسې به لاسته راوړو. حتی د ښاغلي خالد روح به هم خبر نشي. ما ته وګوره عارفه، له دې اوړو نه یوه بوجۍ خو پرېږده، که یو موټی هم ورک شي که نه نو بیا پوهېږم چې دا ستا رزم پیدا کوم دی او وژنمه دی. پوه شوې او که نه؟ پوه شوم ښاغلیه. اوس پټ شئ، ډېر د باندې مه وځئ. د محمود کسان ټول استنبول لټوي. اوس چې خپلې موخې ته دومره نږدې شوي یو، نه غواړم چې کومه تېروتنه وشي، که نه نو تباه کومه دی. سمه ده ښاغلیه، سمه ده. څوک چې تاسو وایي زه هغه پېژنم، نوم یې اکساک عارف دی. زه دا سړی چېرته پیدا کولی شم؟ هغه به ورځ کې یو ځلي دلته راته، خو څو ورځې کېږي چې نه مې دی لیدلی. رښتیا وایې خو وایه که نه؟ قسم خورمه چې نه مې دی لیدلی ښاغلیه. د هغه سړي کور چېرته دی؟ کور مور نه لري، هغه په مسافر خونه کې ژوند کوي. خیرت خدای لکه چې چیرته ځي؟ ځم سلطان وینم. تا خو ویل چې نور ما نه غواړي او نه غواړي چې ما وویني. ښکاره خبره ده چې هغه زه نه یم غوښتې، زه خپله ځم لیدو ته. کله چې نه یې غوښتې نو ته بیا ولې ځې؟ اړینه ده چې باید وینم. خبره خلاصه شوه او بس.
سمه ده مه بقریږه چوپ شوم خو زه ستا له دې حالته په څه پوه نه شوم وګوره که دې ویلو لپاره څه لرې ووایه زه یې اورمه نه هیڅ مو دې ویلو لپاره نه لرم خیرات خدای ښکلې کوتنې زه مغوښتی یم ستاسو چوپړ کې امبره له تا نه یوه غوښتنه لرم کولی شم چې سلطان ووینم رښتیا وایې صبر غږ وکړم چې راشي سلطان صاحب لکه چې لیونی شوي څنګه زار دې شم هره شېبه چې د زړه وغواړي سلطان خو ته روانې داسې چې ده زه خپله ځم یوه شېبه خبره واوره که نه وایي ته څومره بې حوصلې ښه ده نو ما پسې راشه هله نانوایان د تل په څېر خپلو کارونو کې بوخت دي زما سلطان د خدای په مرسته به نن شپه د ټولو په کورونو کې تودې تودې ډوډۍ وي ډېر ښه خو دا بسنه نه کوي کومو کسانو چې دا کار کړی دی په هر حالت کې باید پیدا شي او ډېر زر باید خپله سزا وویني په دې اړه ما وکړی شو چې یوه اندازه معلومات ترلاسه کړو له هغوی نه یو کس چې له دوکانو یې غنم او اوړه اخیستي دي نوم یې اکساک عارف دی د 15 ستنې غړی قراکوی ته م لاړو قهوه خونې مو ولیدې مسافر خونې مو په زیر سره ولټولې دا موضوع په یو راز بدله شوې زما سلطانه یعنې د 15 ستن نه دی ګمان مې کړی و چې داسې یو کار به وکړي خو دا فکر مې نه و کړی چې دومره به پس شي او د خلکو ژوند سره به لوبې وکړي زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دې کار تر شا د کوم بل چا لاس هم دی هغه څوک چې د 15 ستن نام ډېر خطرناکه دی موږ باید مار له دې سوري نه راوباسو دننه راشه امر وکړئ زما سلطانه د یو چا په اړه فکر وکړه مې که چې نه یې 15 ستنه پېژني او نه هم خلک د تراپیا دی ساده دی یوازې یو ساده سوداګر دی هغه کس غواړي د خپل واده لپاره میلمستیا ونیسي د یوې بوجۍ وړو لپاره چمتو دی چې څوک کیسې اطلاع ورکړي که چیرې موږ دا کار ترسره کړو نو هغه مار به د خپل سوري نه راونوځي ها راوځي زما سلطانه راوځي نو په دې اړه پاتې خبره در سره وروسته کوم نامک پاچا سمه ده ته ول دلته راغلی هغه ښوونکي غواړي تاسو وویني مخنیوی مې ورته ونه شو کړی هغې ته اجازه ورکړه چې راشي په خدای بده ده کوترې تا سره د مرستې لپاره مې ځان په بله اخته کړ هله لاړه شه چې درته په تمه دی ژوندی اوسې امبره میرمن سنان بیا څه شوي دي ولې راغلي د خلکو غیبت لپاره بیا په اندېښنې که څنګه زه پوه شوم چې په هغه موضوع کې تېروتنه زما وه سلطانه ښه داسې ده هو که زه په ځان باندې حاکمه اوسم بیا د خلکو خبرې څه معنا لري هیله کوم ما وبښئ غواړم خپلو درسو ته دوام ورکړم بخل یا نه بخل مهم نه دي خو که داسې زد وکړې ستونزې سره به مخ شو حق لا تاسو سره دی زه له خپل حد نه تېره شوم خو سنان ته ښه ښه یم یعنې هغه څه مې چې غوښتل سنان ظاهره امر وکړئ سلطان زر د مانۍ طبیب راوغواړه هله امر مو په ځای کېږي سلطانه
ښه نو انجینو له نوې ښوونکې سره درسونه څنګه پر مخ ځي؟ تر اوسه خو نشي کولی چې موږ اداره کړي، خو نن یې لږ توپیر کړی و. که وایم خبر یې تاثیر کړی بیا به یې تعریف وشي. ګلفیدانې تا ولې دومره زر تسلیمه شوې ها؟ لکه چې هیر د شول زموږ مخصبه. ته هم ښه پوهېږي چې سنان بده ښوونکې نه ده، بیا ورته یو چانس ورکو. چانس هغه چاته ورکول کېږي چې حق یې ولري. هغه ښوونکي تر اوسه خپل ځای نه دی پیدا کړی، خو زه پوهېږم چې هغه څنګه پوه کړ. صالحې دا څه رقم خبرې کوي؟ نه غواړم چې له تا نه نور داسې خبرې واورم، نه غواړم چې ښوونکي ته داسې بې احترامي وکړې، ځکه چې سلطان ته ډېر ارزښت لري. ارزښت خو لري، لکه څنګه چې پرون شپه سلطان وویل که ښوونکي په خپل کار کې بریالی نشي مجبوره ده چې دا ماڼۍ پرېږدي او لاړه شي. څه شوي دي اشوب جانې؟ ولې حیرانه شوې؟ فکر دې کړی و چې یوه کوتره راشي او دومره په اسانۍ سره زما ځای ونیسي؟ د سلطان زړه، د سلطنت تخته، دا ټول یوازې زما دي. ته به یې ډېره لوړه ده زما سلطانه. دا کوم درمل چې ورته ورکوم تر سهاره به د خدای په مرسته تبه ورته ټیټه کړي. د تبې لامل یې څه دی؟ داسې ښکاري چې ساړه یې شوي زما سلطانه. پوه شوم، مننه کوم، تاسو کولی شئ لاړ شئ. ښاغلی قاسمه، میرمن سنان خپلې کوټې ته بوځئ. په سترګو اغلي. نه قاسمه، هغه همدلته پرېږدئ چې ارام وکړي. په سترګو زما سلطانه. خو ډارېږم چې ناروغي تاسو ته در نشي سلطانه. ښه نو ته هم کولی شئ لاړه شئ. آی کفترې، دا ماڼۍ تا ته ډېره ګرانه تمامه شوه. که یوه بله غړکۍ واغوندم څنګه به یي؟ د سلطان کوم یوې خوښېږي؟ زما پاند همدا غړکۍ له همدې جامو سره ډېره ښایسته ښکاري. زما هغه غړکۍ مې چې له مس نه راوړې وه هغه یې راوړه، هغه مې ورې ګورم. دا د څه غږ دی؟ زما خبرې مو په غور سره واورېدې چې څه مې وویل؟ ومې اورېدل اغلې. میرمن ګوهرې څه خبره ده؟ ولې وارخطا یې؟ میرمن ښوونکې بېهوشه شوې ده اغلې. ولې په ښوونکي باندې څه شوي؟ سرطبیب وویل چې یخي شوی دی، د سلطان په کوټه کې استراحت کوي. ودې ویل چې د سلطان په کوټه کې ده؟ همالته بېهوشه شوې وه. موږ غوښتل چې خپلې کوټې ته یې بوځو، خو سلطان اجازه رانه کړه. سلطان ډېر مهربانه سړی دی. په هر حال سبا ته به په خیر ښه شي. بیا ماته موال راکړئ. ولې نه زما اغلې؟ هغه کوتره مې په نظر کې نه راتله. هغه ښځه سر له سبا نه باید دلته ونه اوسي، باید له دې ماڼۍ نه لاړه شي. فکر وکړئ چې په ماڼۍ کې څه پېښه شوې ده. ووایه چې پوه شو. سنان بېهوشه شوې ده، طبه یې هم ډېره لوړه ده، سرطبیب یې ورته غوښتی. ښه زه ښه شو، اوس به پوه شي چې له چا سره ځان وهلی. جنې ته څومره ښاینه یې. ولې مونږ ښاینه اوسو؟ لکه چې هیر دې شول چې پرون یې څه حال و؟ رښتیا وایي له کله نه چې راغلې ده هېڅ له سلطانه نه لرې کېږي. مخکې میرمن هوښیاره ده، اوس دا پیدا شوې ده. پرېږده چې هېڅ ښه نه شي
خدای دې وکړي د دې قصر نه ورکه شي. خو جالبه دا ده چې د سلطان په کوټه کې بېهوشه شوې ده. ویل د سلطان په کوټه کې؟ سلطان خپله په هغې کې نیولې او په تخت کې اچولې، همالته تداوي کیږي او تاسو دلته بې ځایه خبرې کولې. او دا ویل دا کار سلطان کوي؟ اسما ما ګمان کوه چې رابه نشي. ودې ویل اسما؟ موخه دې مېرمن اسما وه، رښتیا ویم؟ دا لرې والی د څه لپاره دی؟ ولې داسې چلن را سره کوي؟ ښه نو ووایه څه رقم کارونه کوم؟ دا چې ما ته څه ووایې یوازې همدا مې وویل. دا کارونه یوې خواته پرېږده اسما. ډېر ښه پوهېږم چې تا مو نشو کړی ما هېر کړي. ته تېروتنه کوې. تېروتنه نه کوم. ستا له پټو کتو او دا چې د سر ایښودو لپاره کومه اوږان لرلې دی پوهېږم. ته تر اوسه ما سره مینه کوې زما ګرانې. ته د خیالونو په نړۍ کې نامک پاچا. پوهېږم ستا زړه مې ډېر زیات مات کړی دی، خو زه چمتو یم چې خپلې تېروتنې جبران کړم. ښاغلي سلطان ته مې یادونه کوم ځکه چې تا سره واده کول زما یوازینۍ هیله ده. وای 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 نامک پاچا له ما سره غواړي چې واده وکړي، همداسې ده؟ په خدای هېڅ باور مې نه کېږي. پوهېږم ته اوس زما په خبرو باور نه لرې، خو زما اراده قوي ده. ښه نو پرېکړه دې جدي ده. داسې چې ده زما یوې پوښتنې ته ځواب راکړه نامک پاچا. که سلطان زموږ له واده سره مخالفت وکړي بیا څه کوې؟ د پاچا په وړاندې درېدلی شي او که نه؟ سلطان مو هیڅکله داسې یو کار نه کوي. ما یوه ډیره ساده پوښتنه درنه وکړه. په داسې حالات کې ته ما ټاکې او یا زموږ سلطان؟ تا هیڅ توپیر نه دی کړی، خو ما ډیر توپیر کړی دی. اوس هغه ساده اسمان نه یم، ته به ډیر ژر زما د توپیرونو شاهد اوسې. سفیر دمتر راته ویلی شي چې تاسو دلته څه کوئ؟ زه هم دا پوښتنه له تاسو نه کوم آغلې. د شپې ناوخته په داسې یو ځای کې کولی شئ چې ووایئ څه کوئ؟ هیله کومه اجازه راکړه،
هیله کوم اجازه راکړه قبوله مې ده قبوله به مې هیله کوم اجازه راکړه هیله کوم پلار مې پلار مې مه وژنه پلار مې پلار مې مه وژنه پلار مې مه وژنه هیله کوم تاسو په کوم حق زما ګاډۍ ته ختلي یاستئ په کوم جرأت سره دا پوښتنه له ما نه کوئ ګاډۍ ودروئ زما پاند اړینه نه ده چې داسې اواز مو لوړ کړئ آخر دواړه په یوه لاره روان یاستو دا تاسو څه وایئ ها دا چې د تخت لپاره مو لوبه په لاره اچولې ده نو په دې صورت کې مو مهارت د ستاینې وړ دی زما پاند دا چې ښاغلی خالد مو حمله صاحب وټاکه په داسې یو حالت کې ډېر خطرناکی دی بالاخره هغه چا چې سلطان ته خیانت وکړه شاید سبا تاسو ته هم خیانت وکړي تاسې زما په شان کس ته اړتیا لري چې حمله صاحب وشي فکر کوم نن شپه مو ډېر څکلي دي کوم صداقت چې زه د سلطان په وړاندې لرم په دې ټول پوهیږي باید ووایم که ستاسو دا خبره زما ورور واورېده فکر مو کړی چې څه به وشي زما غلی دواړه ښه پوهیږو چې له دې لیدو به هېڅوک هم خبر نه شي تاسې ته وخت درکوم چې زما د وړاندیز په اړه ښه فکر وکړئ لږ تر لږه یو ځل بیا به سره وګورو ګورم چې ویښه شوې یې میرمن ښوونکې څنګه یې ښه یمه میرمن ګوهر دا ټول د چا لپاره دي د چا لپاره به وي ستا لپاره دي میرمنې زموږ سلطان ویلي دي چې ته باید قوي شي دې ته وایي شاهي دي سرچی یوازې شیدې کمې دي رښتیا وایې د کوترې شیدې مو له یاده وتلي دي چې راوړو حالا زر کوه که د ماڼۍ خلک خبر شي چې دلته د سهار چای څکلی قیامت به جوړ شي ډېره وږې شوې یم هېڅ عجله نشم کولی که زما خبرو ته د غوږ نیولی و داسې حالت به نه راته یوازې دا پاتې و چې په ځانګړې کوټه کې د سهار چای وڅکې ستا د لاسه د ماڼۍ ټول قوانین د پښو لاندې شول کله کله اوبه څښل صحت ته فایده لري نه یې غواړم ته خپله پوهېږې او مې ویل چې هر څنګه چې ته غواړې دا څنګه ښځه ده ماشاءالله وینم چې ساعت دې ښه شوی دی ستاسو په مرسته زما سلطانه ښه نو اوس ښه هو ښه یمه تاسې مې هم الله ځایه بې ځایه کړې ډېره بښنه غواړم سلطانه مهمه نه ده سنان ته له ما نه کوم څه پټوې که نه څوک غواړي چې پلار دې ووژني بس دی امباره ډېر مخره چې خېټه دې ونه شوه پرېږده چې وچوي چاودل هم یو خوند لري که نه توبه خدایه توبه توبه په هر حال تکراروم یې که چیرې یوه موضوع
یو سل اتیا ځلې یو خره ته تکرار کې نو هغه به سړی شي. زه د ترکیانو یم، سوداګر یم، د کوژدې مراسم لرم. کوژده واده واده لرم، یوه بوجۍ غوړه او لږ خواږه مې پکار دي. بوجۍ نه پوه شوې، جوال، خواږه نه، حلوا. پرته له خوږو واده کېږي، څوک به باور وکړي؟ پاشا زه وایم چې خپل ځان که د کوم بل قوم نه معرفي کړم څنګه به وي؟ خدایه صبر راکړي، دا څه مصیبت ده چې ما سره دې مخامخ کړی دی. آمین. وایي هغه انبر نه دی؟ مه ویرېږه، راته ووایه تا او پلار خو به دې کومه ستونزه نه لري که نه؟ زما سلطانه ژوندی اوسې، زه هېڅ کومه ستونزه نه لرم. تاسې ولې داسې فکر کوئ؟ ځکه پرون شپه دې خوب کې خبرې کولې. څه مې ویل؟ سم مې ونه اورېدل، خو ویل دې چې پلار مې مه وژنه. ښایي کوم وحشتناکه خوب مې لیدلی. اوس که ستاسو اجازه وي زه کولی شم چې لاړه شم. یوه شیبه عجله مه کوه. ګوره غواړم په دې پوه شې کوم کسان چې زموږ په خاوره کې ژوند کوي مسؤلیت یې ټول زما په غاړه دی. که کومه ستونزه لرئ هېڅکله هڅه ونه کړئ چې له ویلو نه یې وشرمېږئ. سمه ده؟ سمه ده. سینان په ځان دې پام کوه، بیا ونه اورم چې ناروغه شوي. ته ما څخه امانت یې، نه غواړم خلک وایي چې له تنه ساتنه نشم کولی. او درد چې کوم ځای نه پاتې و ماښام له مغز ځای نه پیدا. امر مو په ځای کېږي سلطانه. پرون شپه کې قصداً د سلطان په کوټه کې نه یې بېهوښه شوې، بیا به زما نوم هم هوښیاره نه یي. امکان لري چې په رښتیا بېهوښه شوې وي زما غلي. په ماڼۍ کې همداسې خبرې روان وو. پرون شپه په بالکن کې یې خوب وړی و، تر سبا یې یخه هر څنګه چې ګلزار پرون شپه هغه ښځه د سلطان په کوټه کې ویده شوې وه، بیا د سهار چای یې مالته څښلی. ګلزار زه صالحه درته راوغواړه. ودې ویل صالحه خیرات خو دې زما پوښتنې مه کوه، څه مې چې درته ویل هغه ترسره کړه. خلکو واورئ مسلمانانو، هیله کوم ما سره مرسته وکړئ. که چیرې زه د قارون په اندازه شتمن او د مجنون په اندازه مین اوسم، خو د خپلې ستونزې لپاره د حل لاره پیدا نه کړم، څومره ډېر مزل مې وکړه او له څومره غونډیو نه واوښتم. په پردي هېواد کې مې په لیلا زړه وبایله. ګمان کوم چې هغه په ما مینه شوې، خو البته چې هغې زما شتمني لیدلې. کله نو زه خو د کان زکات یم. په هر حال خبره ډېره نه اوږدوم، ملګرو واده لرم، خو که زه ونه شم کولی په خپل واده کې الوا پخه کړم، دومره شتمني مې څه په درد خوري؟ همداسې نه ده ملګرو؟ پرته له خوږو خو م نه کېږي که نه؟ که لږ زړي مو لري نو ښه به وي، ځکه چې ډېر خوږوالی م ښه نه وي. د ماڼۍ خواږه خو بېل شی دي که نه ملګرو؟ خو خدای دا به ځان رسوا کړي. وایي
ښه نو لنډه دا چې زه 3 جواله اوړو ته اړتیا لرم. اوهو په دې قاتل کې جوال خو پرېږده، 1 ګرام اوړه به هم پیدا نه کړي ورور جانه. زوی هسې ځان مه پوسه بابا. والله زما خو ویل وو سبا به همدا وخت راشم. هر څوک چې زما په درد ولګېده ځوان دې ورته بدلوم. بیلګه یې وګورئ. ژوندی اوسې وروره. ډېر شکر موسی، انشاءالله چې کابل ومکې ونښلي. سنان ته څه کوې؟ څه چې څه کوم، درس ورکولو ته ځم. نه کېږي. میرمن ګوهرې تاکید وکړ چې ته نن باید استراحت وکړې. امکان نه لري. وروسته له دونه ستونزه مې اوس نوی د زده کوونکو زړه لاسته راوړی دی. نه غواړم چې زیار مې هېڅ شي. بیا زه میرمن ګوهرې ته څه ووایم ها؟ ورته ووایه چې د سهار شاهي چای ډېره فایده وکړه، لاړه چې درسونو ته دوام ورکړي. زیدي جینۍ صالحه جانې زما خبرې د خوښې واورېدې که نه؟ دا چې له هغې ښځې نه ځان خلاص کړو ستا په لاس کې ده. تاسې هېڅ اندېښنه مه کوئ، زما اغلې زه پوهېږم چې څه وکړم. د روسیې سفیر دیمتر په هر څه باندې پوهېږي، زموږ د لیدو په اړه او د تخت د نیولو په اړه. خو دا څنګه امکان لري زما غلې؟ زه خپله ټوله هڅه کوم چې هر څه په پټه توګه پر مخ لاړ شي. خو زه پوهېږم په پوره توګه مخفیانه نه وو ښاغلی خالده. دا چې په تا مې باور کړی تېروتنه خو به مې نه وي کړي. بخښنه غواړم زما غلې، موږ فکر وکړو چې ټول تدابیر مو نیولي دي، تېروتنه مو کړې ده. تاسو ته ډاډ درکوم چې د سلطنت په لاره کې هر پل چې ږدو زما لپاره به له هر څه نه اړین. دیمتر کولی شول چې زما په ځای له محمود سره خبرې وکړي. فکر وکړه که په رښتیا همداسې شوي وه بیا به پیښه رامنځته کېده ښاغلی خالده. پرته له شکه. خو زه تر اوسه پورې د سفیر دیمیتري په اصلي موخه نه یم پوه شوی. فکر کوم چې ستاسو په اړه یې کوم څه په ذهن کې دي. هو غواړي چې زموږ سره هم لاسی شي. داسې ښکاري چې د سلطنت لاسته راوړل د هغوی په ګټه ده. خو زه دومره احمقه نه یم چې د هغه رذیل سره هملاسي شم. ته دیمیتر ماته پرېږده، همدا راته بسه نه کوي چې ته تېروتنه ونه کړي. ته پوهېږې د یوې تېروتنې تاوان هم نه لرم ښاغلی خالده. اوس چې تخت ته دومره نږدې شوي یو نه غواړم چې له لاسه یې ورکړم. حالا نو زر کوه شپږ راشه. شپږ اویته تو نالت دې په دې تالو وي هې. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ولی اجازه نه ده، راځه کینه کینه کینه. راځه راځه کینه کینه. هسې نم یوه روپۍ راسره نشته. که ما تلی درلودی جواله اوړه به م درلوده، اوس به د ملګرۍ مزوکي وه. ښه سمه ده چې قحطي راغلی، خو 3 جوالو پورې څاړه ولې رب نه لري وروره. نن په سماوات کې یو تجار راغلی، ویل یې په 3 جوالو اوړو ټوله شتمنۍ درکوم. ته لعنت دې په دې تالو وي. ګرانه کېدای شي هغه سړي تاسو ته دروغ ویلي وي. کله مې چې اصلي ضرور سره ویل دا ایران پاتې شوم. څه وایې؟ رښتیا وایې؟ سبا بیا راځي، که غواړې ته مې راشه وګوره شي ډاډه شي. یوه شی برخه ته ولې دومره وارخطی ورور جانه؟ خیرات خدای. 2 شپږه. ژوندی ما مفته کې دې ټولې وګټم. سار په خیر زده کوونکو. ښوونکي نن موږ امتحان لرو. هو عبدالحمیده وګورم چې لا ما نه څه زده کړي او که نه. ای وای له وارخطایي مې هر څه له هیره ووتل. اندېښنه مه کوه، هغه څه چې دې زده کړي دي له هیره دې نه وځي، ټول یې په ذهن کې حفظ دي. ډېر ښه درس خو دې راکړی چې اوس له موږ نه امتحان هم اخلي. سمو زده کړي چې په یاد مو وي. اړینه نه ده، زه همدا نه معلومم چې تاسو څومره زده کړي، غواړم پوه شم چې ما څونه در زده کړي. ولا نن زه هېڅ د امتحان ورکولو په فضا کې نه یم، یوه بله ورځ به سره وګورو کفترې.
صالحې دا بې ځایه ضدي تر همدې ځایه بس نه دی. هله نو د نورو په شان ته هم ورقه واخله او ولیکه. زه د نورو په شان نه یم. ته دا ورقه یې ټولې که. زه ځم تا ته یوه بله ورقه راوړم. لکه چې ته کنیزه نه یې، ټیټه شه او خپله یې ټول که. له حد نه دې مه تېرېږه. کومه ورقه چې دې شکولې ده ټوله یې که. زه یوې کافرې ته هیڅ کلام بیعت نه کوم. زه یې نه ټولوم. د باندې لاړه شه. ومې ویل چې له ټولګي د باندې لاړه شه. ژر کوه د باندې لاړه شه. د دې کار حساب درنه اخلم کفترې. هر څومره مې کوښښ وکړه په ما باندې یې لاس جګ نه که. زه یې د ټولګۍ نه وایستم. هر څه چې دې ویلې و کار یې ونه کو. تاسو څه وکړل؟ زه مو ووهلم مېرمنې. اوس سلطان څنګ ته لاړه شه. ورته وایي چې سنان ته په څپېړې ووهلې. که سلطان هغه ښځه له دې ماڼۍ نه وباسي باید شکر وباسو. سلطانه کومه دنده مو چې انبار ته ورکړې وه په ښه توګه یې ترسره کړه. ډېره ښه. سبا ته یې د پایلې په تمایز ما سلطانه. راځه. سلطانه شهزادګۍ صالحه غواړي تاسو وویني. همدا اوس فکر کوم چې کومه اړینه خبره ده. هغې ته ووایه راشي. صالحې ووایه څه خبره ده؟ ښوونکې د ټول په مخ کې به ما باندې لاس جګ که. ته څه وایې صالحې؟ ها د امتحان پارچه لاندې ولوېده. وویل چې بیرته یې واخله. کله چې مې ونه منله بیا یې زه پسې پیړه باندې ووهلم. بیا یې زه د ټولګۍ نه هم د باندې وایستلم. نه مې غوښتل تاسو ته ووایم خو ظاهره امر وکړئ زما سلطان. زر ښوونکي دلته راوغواړه. ماشومان هم راوغواړه. زما غلی سلطان ښوونکي خپل کوټې ته غوښتې. ډېر ښه وشول. همداسې مې چې غوښتل. خو ټول ماشومان یې هم غوښتي دي. نور ماشومان یې غوښتي دي. دا کار یې ښه ونه شو. تا څنګه جرأت وکړه؟ تا په کوم حق زما په لور باندې لاس پورته کړ؟ وبخښئ سلطانه ستاسو په موخې باندې پوه نه شوم. ما په چا باندې لاس جګ کړی؟ تا صالحه په څپېړې وهلې ده او اوس منکره کېږم. تا وویل چې ما په څپېړې باندې وهلې. همداسې ده صالحې. دا تهمت دی سلطانه. زه هیڅ کله په خپل زده کوونکي باندې لاس نه جګوم. یعنې چې صالحه په تا باندې تور لګوي همداسې ده؟
عبدالمجیده صالح خور دې چې څه وویل هغه رښتیا دی او که دروغ؟ څه چې صالح خور وویل هغه رښتیا ده سلطانه. داسې ښکاري چې بې ځایه او له حد نه مې ډېر تا ته احترام درکړه، نو داسې یو کار دې وکړه مېرمن ښوونکې. زر دې خپل کالي ټول کړه او له دې ماڼۍ نه تللی شي. خو سلطانه زه نه غواړم کوم څه واورم، پوه شوې؟ د باندې لاړه شه، نه غواړم وروسته له دې نه تا په دې ماڼۍ کې ووینم. امر مو په ځای کېږي سلطان مې.